الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقوى. قدرمندو محترمو درنو ورنو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د نصیحتونو دوا برخې تیر شوي وي. نن د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د نصیحتونو څخه درېمه برخه کې د حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه هغه حدیث بیانوو چې په هغه کې د نبی علیه الصلاة والسلام لس نصایح دي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه د ارزښت او قیمت نه ډک نصیحتونه چې جلیل القدر صحابي حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه ته یې کړي لس نصیحتونه دي چې په شعب الایمان کې ذکر شوي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه ته اول نصیحت دا کوي چې لا تشرک بالله شیئا، د الله رب العزت سره شریک منیسه او له شرک ځان وساته. وان قتلت وحرقت، که څه هم د توحید پر عقیده باندې او د اهل سنت والجماعت پر مسلک باندې چې پر توحید بنا ده، که پر دې باندې ته قتل شي، ته ووژل شي او په اور کې وسوځول شي، خو ته به توحید نه پرېږدې، ته به د اهل سنت والجماعت دا مسلک نه پرېږدې چې پر توحید بنا دی، او ته به له مذهب نه وځې. په دې کې دا نصایح نغښتي دي کله چې څوک له مذهبه ووځي. امام علامه زاهد الکوثری رحمه الله وای چې اللامذهبیة قنطرة اللادینیه، چې چا مذهب پرېښوی لا مذهبیت ته اختیار کوي هغه د بېدینۍ پر پله باندې ودرېدی. کله چې څوک و بېدینۍ ته واوښت هغه توحید پرېښودی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه ته وایي چې شرک مه کوه، که څه هم د توحید پر عقیده باندې ته وسوځول سي او قتل سي ووژل سي، خو د توحید عقیده مه پرېږده. خو دا خبره یاد ساتل پکار دي کوم چې نن سبا مشهوره ډله وهابیان چې ځانونو ته سلفیان او اهل حدیث وایي او د توحید تر نامه لاندې فاسد عقاید خپروي، په هغې باندې به تاسې خبرداره یاست. هغه په خوله باندې د توحید نارې وایي، هغه اصلا د توحید تر شعار لاندې د قرآن او احادیثو تر شعار لاندې فاسد عقیده خپروي، فاسد اعمال خپروي، کوم چې د قرآن او سنت په خلاف دي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ ته دویم نصیحت کوي چې ولا تعقن والدیک، د مور او فلار نافرمانی مکوه، مور او فلار مخابدي کوه. وان امراک ان تخرج من اهلک ومالک، که څه هم د مور پلار تا ته د دې امر وکړي چې له کوره ووځه، له خپل عیاله ووځه، له خپل ماله ووځه، مال پرېږدوه، ته به یې امر منې، مور پلار به نه خوابدي کوې. بل حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې د مور او پلار په رضا کې د الله رب العزت رضا ده. رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، او د الله رب العزت قهر غضب هغه د مور پلار په ناراضیت کې د مور پلار په خوابتیا کې دي.
مور و پلار به څوک نه خوابدي کوي. شریعت اسلام مور و پلار ته دومره قدر عزت او درجه ورکړې ده چې خپل عیال ته خپل بچانو ته دا امر وکړي چې ښځه دې طلاقه که زامون به یې نافرماني نه کوي، خپله ښځه به طلاقوي. داسې واقعه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او د ابن عمر رضی الله تعالی عنه په منځ کې پیښه سوه چې حضرت عمر صاحب خپل زوی ته وایي چې ښځې طلاق کړه. هغه چې کله نبی علیه الصلاة والسلام ته راځي واقعه ورته بیانوي، نبی علیه السلام ورته وایي چې د پلار امر دې ومنه، ښځه دې طلاق کړه. او ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې له خپلې ښځې سره زیاته مینه محبت لرم، ورته وایي نه، د پلار خبره به منې. معززو، د پلار نافرماني دا د سختو ګناهونو څخه یوه ګناه ده، د مور و پلار نافرماني، د مور و پلار ناراضیت. خو یوه خبره یاد ساتل پکار دي، په هغه صورت کې چې که داسې امر یې ورته وکړي چې د هغه امر د شریعت سره ټکر راځي، د شریعت خلاف و، نو بیا به هغه امر نه مني. خو بیا هم ناراضۍ کوي به یې نه، په یو طریقه به د هغه څخه ځان خلاصوي، خو هغه امر به یې مني نه. حدیث شریف کې راځي چې لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. او دریم نصیحت دا ورته وکړي چې ولا تترکن صلاة مکتوبه. معاذ بن جبل رضی الله عنه ته وایي فرض لمونځ په قصد سره هیڅکله مه پرېږده. فإن من ترك الصلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. چا که فرض لمونځ په قصد باندې پرېښودی، د هغه څخه د الله رب العزت ذمه ختم سوه، واخیستل شوه. بیا چې هر څه ورسره وسول د سره، هغه یې د خپل ځان او د ده د دغې لمانځه د ترک په وجه سوي دي، په خپل ځان باندې خپله ظلم کړی دی. او څلورم نصیحت دا ورته کوي چې ولا تشربن خمرا. او شراب مه څښه، د شراب څښو څخه ځان وساته. فإنه رأس كل فاحشه. شراب څښل دا د هرې ګناه، د هر فاحش کار رأس دی، سر یې دی. چې کله شراب ځینې وڅښل سوه، شراب یې وڅښل، بیا هره ګناه ځینې کېږي، هر فاحش منکر کار به ځینې کېږي. یو کتاب کې مې یو ډېره جالبه واقعه ولیدل. غل یو کور ته ور واوښت، هغه کور کې څوک نه وه، یوه زنانه وه. زنانې یو بچی درلودی. زنانه په غله باندې خبره سوه او ویې پېژنده چې د کلي سړی دی. ورته ویل چې ګوره، درې خبرې درته کوم، که دا درې خبرو کې یوه عملي کوې بیا دې نه رسوا کوم، که په دا درې خبرې کې یوه عملي نه کې، نو په کلي کې به دې رسوا کړمه چې دا فلاني کور سړی زموږ کره غلا ته راغلی و او موږ کره د عزت لوټولو ته راغلی و، کلي کې به دې شرمنده کړم. سړی حیران شو، فکرونه واخیست چې دا به لا څنګه شرطونه وي، دا به څنګه خبرې وي. هغې ورته وویل چې درې خبرې دي، یا به زما سره زنا کوي، یا به زما دغه ماشوم بچی قتل کوي، او یا به شراب څښي. سړی چې فکر وکړي چې زنا هم کبیره ګناه ده، ماشوم قتل کول دا هم کبیره ګناه ده، بیا هم پر هغه بیخي زړه نه کېږي. شراب هم کبیره ګناه ده، خو خیر دا به یو څه تر نورو کښته ګناه لري. راځه شراب وڅښه چې رسوا نه سې، شرمنده نه سې، سبا په خپل کلي کې د خلکو انډیوالانو خپلوانو مخ ته. شراب یې وڅښله. د شراب څښلو وروسته نه بیا څه وسوه؟ عقل یې ولاړی، هوش یې ولاړی، زنا ځینې وسوه. الله رب العزت موږ د هرې ګناه څخه وساتي. زنا ځینې وسوه، د زنا وروسته یې هغه ماشوم هم قتل کړي. دا خو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یوه مبارکه فرموده ده چې شراب څښل د هرې ګناه رأس دی، د هرې ګناه سر دی. چې کله شراب ځینې وڅښل سوه،
دغه وروسته هغه قتل هم ځینې وسو، هغه زنا هم ځینې وسره په خپل کلي کې هم رسوا او شرمنده سو. دا وجه دا وه چې شراب یې وچلاو. د نبي علیه الصلاة والسلام فرموده وه چې شراب د هرې ګناه سر دی. دغه وروسته بیا د نورو ګناهونو یادونه ورته وکړله چې و ایاک والمعصیه، د هرې ګناه څخه نور ځان وساته. هره ګناه چې وي ځان ځینې وساته، اجتناب ځینې وکړه، ځان ځینې وژغوره. دا یې پنځم نصیحت دی. ولې؟ چې فإن بالمعصیة حل سخط الله عز وجل، د ګناه له کبله د الله رب العزت قهر راښکته کېږي پر کوم انسان چې د ګناه په وجه د الله رب العزت قهر و غضب وشي، هغه به د دنیا او آخرت بدبخت انسان وي. د ګناهونو څخه ځانونه وژغورئ، ګناهونه مه کوئ، په ګناهونو باندې د الله رب العزت قهر پر انسان باندې کېږي. شپږم نصیحت یې دا ورته وکړئ چې و ایاک والفرار من الزحف، د جنگ په ډګر کې، د جهاد په ډګر کې به تیښته نه کوې، له تیښتې فرار څخه به ځان ساتې. وان هلک الناس، که دا خلق چې در سره وي مجاهدین غازان ټول هلاک سي، ختم سي، شهیدان سي، خو ته به تیښته نه کوې، فرار به نه کوې. دا کبیره ګناه ده. البته یوه مسله یاد ساتل پکار ده چې که مجاهد غازی کفارو ته مخامخ دا یوه نظریه ورکړي چې زه پر شا شوم او کفارو ته شا وګرځوي، خو دی د بله طرفه پر کفارو باندې راسي، بیا دې کې څه مشکل نشته چې د بل طرف ور باندې حمله کوي، د بل طرف ورته کمین نیسي او د بل طرف ورته آمادګي کوي، د مخامخ جګړې ولاړ شي، د بلې خوا ور باندې راځي، هغه کې بیا دغه فرار او دغه تیښته نه راځي. او بل نصیحت دا ورته وکړئ چې اووم نصیحت دی وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، کله چې خلکو ته مرګ ټول پیښ شي یا یو مرضي کلي ته راسي، ته به د کلي و د خپله کوره د خپله همسایګانو څخه تیښته نه کوې، ته به ثابت قدمه اوسېږې، د الله رب العزت په قضا باندې به رضا اختیاروې. اتم نصیحت دا ورته وکړئ چې وانفق على عیالک من طولک، او پر خپل عیال باندې، اهل باندې، د رحم باندې نفقه کوه، د خپل مال څخه پر هغې باندې لګښت کوه، د خپلې شتمنۍ څخه پر هغې باندې نفقه کوه څومره چې دې په وسه وي. نهم نصیحت دا ورته وکړئ ولا ترفع عنهم عصاک ادبا، د خپل عیال څخه، د خپل ماتحت څخه، د خپلو بچیانو څخه د ادب همسا، د ادب لکړه مه لرې کوه، هغو ته آداب ور زده کړه، د مجلس آداب، د خوړلو، د چښلو، د ناستې، د ولاړې، د کور د ژوند دا آداب هغې ته ور زده کړه. لسم نصیحت دا ورته وکړه چې واخفهم فی الله، خپل ماتحت تر کوم چا چې د خبره رسېږي د الله رب العزت څخه یې وبېروه او هغه کارونو باندې امر که چې هغه مشروع کارونه وي، د شریعت امر ور باندې شوی وي، او له هغو څخه یې منع که کوم چې منکرات وي، غلط کارونه وي، د الله رب العزت څخه یې وبېروه. دا لسم نصیحت و. معززو دا هغه ارزښتناکه نصایح دي چې که څوک د عمل جامه ور باندې واغوندي، زه په تأکید باندې وایم چې د دنیا او آخرت کامیاب، سعید او نیکبخت سړی به هم دغه وي. او کوم څوک چې دغه نصایح ونه مني، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل محبوب پیغمبر وصایا دغه نصایح ونه مني، مخ ځینې واړوي، هغه به د دنیا او آخرت بدبخته سړی وي. معزز و راضی د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم و دغه نصیحتونه ته د عمل جامه ور واغوندو چې په دنیا او آخرت کې له کامیابۍ سره مخ شو او کامیابي مو په برخه سي. الله رب العزت اول ماته دا ټول مسلمانانو ورونو ته چې دا بیان اوري د عمل کولو توفیق ور نصیب کړي. الله رب العزت هر ورته دا توفیق هم ورکړي چې د خپل
کوشش سره چې څنګه یې په وسه وي ته یو بل مسلمان هم ورسوي که په دغه وصیتونو کې هغه یو وصیت یو نصیحت عملي کړي نو ټول به په دې ثواب کې سره شریک یو. اخوکم فی الله حکیم الله صابر الحنفي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.